زما پوښتنه دا ده که چیرې یو سړی راولاړ سي امام حسن او امام الحسین رضی الله تعالی عنه ته د امام حسن او امام حسن او امام الحسین علیه السلام سره یو ځای کې د دې جواز شته او که نشته؟ پس له سلامت څخه با احترام د عبدالوکیل د کندهار ولایت نه سره پتمه. سلام علیکم. سپرلی و پا مکا ام القرآن کے آواز شوا سپرلی و پا مکا ام القرآن کے آواز شوا گل رخات گل رزم پرات لو دی تماشا شوا سپرلی و پا مکا ام القرآن کے آواز شوا زمونږ د اهل سنت والجماعت علما او عقیده دا ده چې غیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل چا باندې باید درود مستقلا ونه ویل شي. البته په تبه د هغه باندې ویل کیږي لکه موږ وایو صلی الله علیه وعلى آله واصحابه اجمعین، په تبه د رسول الله ویلی شو. اما مستقلا زمونږ فقها او د اهل سنت والجماعت علما دې ته مکروه تحریمي وایي. البته معتزله یا هغه څوک چې اهل التشیع دي غیر په نبي علیه الصلاة وسلام په نورو باندې دوی درود مستقلا وایي، خو اهل سنت والجماعت دې ته مکروه تحریمي وایي.